بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ان شاء الله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دا رخصتیانې مو په خیر تیریږي. ښه ګرانو زده کوونکو، زه بیا هم ذاکره بارکزی د دویم ټولګي د ریاضي مضمون ښوونکي تاسو ته د شپږم لوست چې د متناوب شمیرلو مشق او تمرین دی تاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، موږ متناوب شمیرل مخکې هم زده کړو چې متناوب شمیرل څه ته وایي، څه رقم موږ عددونه اضافه کوو. چې متناوب شمیرلو کې تاسو د دوو زیاتول، د دریو زیاتول، همدغه شان پنځو زیاتول چې د ګوتو په شمیر باندې موږ هغه چې کړل زیات کړل، نو هغه تاسو پوه شوئ ان شاء الله. دلته زموږ نننۍ زده کړه بیا هم د متناوب شمیرو مشق او تمرین یا یو ځل بیا یادونې لپاره دی. ګرانو زده کوونکو، موږ څنګه چې د اعدادو ترتیب یاد که چې څنګه د کم عدد نه مخکې کم عدد باید ولیکو، د کم عدد نه وروسته کم عدد باید ولیکو، هغه تاسو ډېر ښه په تیر شویو زده کړو کې زده کړل. نن بیا هم راځو د دې لوست یو یادونې ته چې بیا هم عددونه منګه په مختلفو رقمونو کولی شو چې دلته وښیو. دلته تاسو ګورئ د خانو ته، د انځورونو ته چې تاسو کولی شئ چې عدد په دې رقم هم ښکاره کړئ. راځئ چې وګورو چې دا څه رقم دی، څنګه ښکاره کیږي، موږ څنګه کولی شو چې خپل عدد په دې رقم ښکاره کړو. نو دا ده ستاسو د نننۍ زده کړه. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو ګورئ چې لوست کوم یو دی، شپږم پاڼه 11مه ده او چې د متناوب شمیرل. هدف د دې زده کړې یا د دې عنوان څه شی دی چې دلته زده کوونکي باید څه شي ډېر ښه سره پوه شي او وکولی شي په اسانۍ چې د دوو دریو عددونو چې زیاتوالي باندې او یا یو او دوه همدغسې کمولو باندې باید تاسو پوه شئ په اسانه طریقه. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته اوس موږ ګورو چې څه شی دي، کوم یو عدد لیکل شوی. دلته موږ لرو 40. تاسو اوس ماشاءالله تر 100 پورې، خو کیدای شي د 100 نه ډېر هم تاسو پوه شئ، خو تر 100 پورې فکر نه کومه چې کومه ستونزه په شمیرلو کې ولرئ. دلته موږ لرو 40. صحیح 40 عدد دی. ښه دلته څه لیکلی دي؟ 40 له 25 څخه مخکې راځي، یعنې 40 مخکې د دې نه چې موږ د 25 عدد ولیکو، 40 د هغې نه مخکې دی. دلته موږ 25 عدد لرو چې 25 د 40 عدد او 26 منځ کې راځي. یعنې دلته موږ چې کله 25 عدد ولرو، یو دانه که کم کو 40 کېږي، که یو دانه ډېر کو د 25 نه کم عدد راځي 26. چې دلته لیکل شوي چې 26 د 25 څخه وروسته راځي، یعنې 25 منځ کې دی، یو دانه کم 40، یو دانه ډېر 26. ښه دې کې تاسو څه رقم کار وکړو، باید څنګه پوه شو په دې. د خپل فعالیت د ګډون کوونکو سره یو ځای وکړئ. ښه تاسو باید وښایئ چې کوچنۍ ډبرې وکاروئ، هغه عددونه چې لیکل شوي نه دي ولیکئ. ښه ګرانو، راځئ چې دلته موږ په دې کې سره چې وکړو د دې عددونو کارول چې وکړو، زده کړو چې کم عدد د کم نه مخکې راځي، کم عدد د کم نه وروسته. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس د دې دپاره چې موږ لږ ښه پوه شو، راځئ چې یو ډېر ساده فعالیت دلته موږ کار کوو. هغه عددونه د 20، 10 یا د 100 پورې عددونه دي، یعنې غټ عددونه دي. کله چې تاسو په یعنې وړو عددونو یا په کمو عددونو دا یاد کړئ، بیا غټ عددونه هم تاسو ته ستونزه نه پیښئ. دلته تاسو ګورئ ګرانو، دلته موږ کوم یو عدد لرو؟ 2. ښه دلته 6. همدغسې که موږ دلته پوه شو چې د 2 نه مخکې کم عدد راځي، د 2 نه وروسته کم عدد راځي، تاسو بیا ډېر ښه کولی شئ چې
د لویو یا د غټو عددونو توپیر هم پوه شوي چې د کم نه کم مخکې راځي او کم وروسته. ښه ګرانو دلته که موږ پوه شو چې غواړو ولیکو د دوو نه کم یو عدد مخکې راځي. ښه د دوو نه د یو عدد یعنی که د دوو نه موږ یو عدد کم کړو هغه کوم یو عدد دی؟ آفرین یو. که د دوو نه یو ډیر شي کوم عدد دی؟ 3. ښه اوس راځو لسو ته. که د لسو نه موږ یو دانه کم کړو کوم یو عدد دی د لسو نه کم؟ آفرین 9. یعنی کله چې موږ 9 ته ورسیږو یو دانه ډیر کو هغې باندې لس کیږي. د لسو نه یو دانه کم 9. که د لسو نه یو دانه ډیر شي آفرین 11. ښه دلته اوس لرو 4. ښه که د 4 نه موږ یو دانه کم کو کوم یو عدد دی 4 نه مخکې؟ یعنی مخکې دی نه چې 4 ته ورسیږو کوم یو عدد راځي؟ 3. آفرین. ښه 4 نه پس کوم یو عدد دی؟ 5. ښه ګرانو اوس راځو دلته کوم یو عدد لرو موږ؟ 6. د 6 نه یو دانه کم یا یو عدد مخکې د 6 نه کوم یو عدد راځي؟ آفرین 15. ځکه 15 راځي ورپسې 6. ښه اوس 6 په پسې چې شی راځي یعنی 6 په منځ کې دي 6 نه یو ډیر کم یو دی؟ 7. آفرین. ښه اوس دلته راځو دې عدد ته چې دی 9. د 9 نه یو کم یا یو عدد مخکې کوم یو عدد دی؟ 8. د 9 نه یو عدد ډیر چې شي؟ آفرین 10. ښه دلته موږ یو لرو ګرانو. ښه د یو نه مخکې کم عدد راځي د یو نه وروسته کم عدد راځي. د یو نه مخکې کوم یو عدد دی؟ آفرین. یعنی مخکې د دې نه چې موږ یو عدد ته ورسیږو موږ یو بل شی لرو چې دی د صفر په نوم یادیږي. د یو نه مخکې صفر راځي. یو نه که یو دانه نورم ډیر شي یعنی یو عدد ډیر شي کوم یو دی؟ 2. که په ترتیب موږ داسې وایو لکه 0 1 2 بیا همدغسې 3 4 5 دغسې چې دي عددونه شا په شا راځي. ښه دلته موږ لرو 15. د 15 نه یو کم 4. آفرین. د 15 نه یو ډیر 6. ښه همدغه شان دلته 3 لرو. 3 نه یو دانه کم 2. یو دانه که ډیر کو آفرین 4. ښه دلته لرو 7. د 7 نه که یو دانه موږ کم کو کوم یو عدد راځي؟ که په خپلو ګوتو باندې وشمیرو لکه 1 2 3 4 5 6 7. که دې 7 نه یو دانه موږ کم کو کوم یو عدد دی؟ 6. که د 7 نه یو دانه عدد بل ډیر شي ورپسې چې راځي؟ 8. آفرین. ښه اوس دلته موږ د 8 عدد لرو. 1 2 3 4 5 6 7 8. د 8 نه که یو دانه موږ کم کو څو پاتې کیږي؟ 1 2 3 4 5 6 7. ښه که د 8 نه موږ یو دانه نورم په 8 ډیر کو یا 8 پسې کوم یو عدد لیکو هغه چې دی 9. ښه ګرانو دا د کوچنیو عددونو نه شروع یعنی چې د کوچنیو عددونو ترتیب و چې هغې نه مخکې هغې نه وروسته چې شی راځي. څنګه چې تاسو دلته ګورئ د کال 15 څلوېښتو او شپږ عددونه دي چې 15 که منځ کې یو دانه که کم کو 40 یو دانه که ډیر کو 26. اوس راځئ چې خپل دا فعالیت وکارو. په دې فعالیت کې سره پوه شو چې څه رقم د اعدادو مخکینی او وروستني عددونه پیدا کولی شو. ښه ګرانو دلته اوس موږ لرو 10. 10 پسې 11 بیا 22 همدغسې مخې ته ځو. ښه دلته دویم ته راځو. دلته موږ لرو 15 شپېته 6 شپېته. ښه یویزه خانه کې 15 دي بیا یویزه خانه کې 6 یعنی یو دانه دې نه ډیر شوی. اوس که د 6 شپېتو نه وغواړو چې یو دانه بل ډیر شي کوم یو عدد راځي؟ 7 شپېته. یعنی یویزه خانه کې یو دانه ډیره چې هغه کوم یو عدد دی؟ 7. آفرین. ښه اوس راځو دلته. ښه دلته ګورئ ګرانو موږ 14 لرو 14 لرو.
دلته 14 دي 14 یعنی د 14 نه مخکې یا یو عدد کم د 14 نه کم یو عدد راځي. تاسو کولی شئ ګوتو سره هم شمیر وکئ، څنګه چې ما تاسو ته ویلې لوبیا ځان سره وساتئ یو بوتل کې یا ډېر واړه ډکي یا مرۍ، په هر شي باندې تاسو کولی شئ چې شمیر وکئ. لکه څنګه چې مخکې هم ما د دې شیانو څخه څه کړې وه، استفاده کړې وه او دې شیانونه مې کار اخیستی او دې ډکو نه په دې هم تاسو کولی شئ چې حساب وکئ، یو دانه ورنه کم کئ، 2 کم کئ، بیا کم عدد چې تاسو غواړئ هغه لاسته راوړئ. ښه ګرانو، اوس راځو دلته که د 14 نه یو دانه کم شي، یعنی دلته یویزه خانه کې 4 دي، دلته یویزه خانه کې 3 دي، که یو دانه بل کم شي څو کېږي؟ آفرین، یویزه خانه کې راځي 2، یعنی 12 14 14. ښه، دلته ګرانو اوس موږ لرو 40 او چې دی 40. نه آفرین، دلته بیا یویزه کې ولرو، دلته 6 لرو، که یو دانه بل هم کم شي څه کېږي؟ 15. وبخئ 15 چې کېږي 45. ښه ګرانو، دلته موږ 1 لرو، دلته 3، یعنی د 3 او د 1 ترمنځ کم عدد دی، لکه څنګه چې دلته د 25 منځ کې او 2 خواوشاوې چې یو دانه عدد کم یو عدد ډیر. اوس دلته موږ د منځ عدد نه لرو، یو عدد کم یو عدد ډیر لرو. دلته په یویزه خانه کې 1 ده، دلته په یویزه خانه کې 3 دي، کم یو عدد نشته. آفرین، دویم عدد نشته او لسیزه زموږ هماغه ده چې دا عدد کېږي 22. ښه ګرانو، اوس راځو د دې درېیمې ته د یو دانه بل به زه تاسو ته وکاروم، پس د هغې نه دا کېږي 3 عددونه نورې ستاسو کورنۍ دنده. ښه، اوس راځو 3 4 دلته بیا یویزه کې 3 دي، دلته یویزه کې 4 دي، 8 هم په خپله د 4 نه پس کوم یو عدد راځي؟ 15. ښه ګرانو، اوس تاسو په دې ډېر ښه پوه شوئ چې د اعدادو نه یو کم یو ډېر د ګوتو شمیرلو سره په ورقه باندې خطونو ایستلو سره تاسو ډېر ښه کولی شئ چې د دې اعدادو شمیرل په متناوبه طریقه، یعنی یو عدد ډېر یو عدد کم، 2 عدده ډېر 2 عدده کم، د دې په توپیرونو باندې پوه شئ. ښه ګرانو، دا 3 دانې ستاسو کورنۍ دنده ده تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا په ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو په لوی الله سپارم. خوشحاله او سوکاله اوسئ.